چې there is او there are دا به مونږه کله او په کوم ځای کې استعمالو. مونږ به د there سره is کله استعمالو او د there سره به are کله استعمالو. او د دې نه علاوه آیا د دې there is او there are په ځای باندې مونږه has او have استعمالولی شو؟ کو چیرې استعمالولی شو نو څنګه به استعمالو؟ ټیک ده؟ نو ګورې ګلابه there او has have دا already ما explain کړی دي، په دې باندې ما lectures تاسو ته deliver کړی دي، په یوټیوب باندې هم available دي، نو تاسو ته دوباره د explanation ضرورتو نشته دی. ټیک ده؟ هغه lecture چې دي هغه پسې وګورئ. اوس اول په دې باندې ځان پوهه کې که نه چې there is او there are دا به مونږ کله استعمالو. نو ګورئ ګلابه چې کله تاسو is استعمالوئ د there سره نو تاسو به څه کوئ؟ تاسو به د دې از نه دې طرف ته ګورئ. کو چېرې دې طرف ته سینګولر ناون راغلی و نو تاسو به بیا د دې دیر سره از استعمالوئ. او کو چېرې د دې دیر نه دې طرف ته څه راغلی و؟ پلورل ناون راغلی و نو تاسو به ورسره بیا څه لګوئ؟ آر به ورسره استعمالوئ. یو پیر بیا دې ته غوږ کېدی. تاسو دلته کې دیر لیکلی دی، ټیک شو؟ نو ته اوس په دې کې کنفیوز یې چې زه از ولګومه کو آر ورسره ولګومه. نو د دې نه دې طرف ته به تاسو ګورئ کو چېرې سینګولر ناون و یو نوم راغلی و نو د هغې سره به بیا تاسو از لګوئ. او کو چېرې دې طرف ته تېنه جمع نوم راغلی و یعنی پلورل ناون راغلی و نو د هغې سره به بیا تاسو دلته کې آر لګوئ. لکه مثال په طور باندې زه وایم چې there is a whiteboard in our classroom. دا وایټ بورډ چې دی نو دا زموږ سره څه دی؟ سینګولر ناون دی که نه یو نوم دی. ټیک ده؟ یو څیز دی. نو د هغې سره بیا مونږ ځکه از لګولی دی. دغه شانتې چې زه وایم there are 2 fans in our classroom. نو تاسو وګورئ فین څو دي؟ 2 فینس دي که نه؟ نو د دې سره مونږ بیا څه لګولی دی؟ آر خو ورسره لګولی دی، ځکه چې فینس چې دی نو دا زموږ سره پلورل ناون دی. ټیک شو؟ دغه شانتې زه وایم چې there is a book on the table. نو په دې ځای کې تاسو وګورئ د بک چې دی نو د سینګولر ناون دی که نه یو نوم دی، یو کتاب دی. نو د دې په وجه باندې ما څه لګولی دی؟ از مې لګولی دی. د there پسې مې از ځکه لګولی دی ځکه چې دلته کې بک زما سره سینګولر ناون دی. ټیک ده؟ دغه شانتې there are books on the table. اوس دې خوا وګورئ بکس چې دی نو دا پلورل ناون دی، جمع نوم دی که نه؟ نو په دې وجه باندې ما د دې دیر سره دلته کې څه لګولی دی؟ آر مې لګولی دی، ځکه چې په دې آر پسې پلورل ناون راغلی دی. ګورئ ګلابه سمپل خبره دا ده چې تاسو به د دیر از او دیر آر نه دې سایډ ته ګورئ. کو چېرې سینګولر ناون راغلی و یو نوم راغلی و نو دیر از به لګوئ، او کو چېرې پلورل ناون راغلی و جمع نوم راغلی و نو دیر آر چې دی هغه به استعمالوئ. پوه شوې اوس په دې باندې؟ ښه اوس د دیر از او دیر آر دا کومې سینټنسز چې دي دا سینټنسز زه داسې هم لیکلی شم. مطلب د دې لپاره زه هیز او هیف چې دی هغه هم استعمالولی شم، خو دلته کې به بیا رولز چې دي هغه به بدلیږي. ټیک ده؟ دې سینټنس ته وګورئ our classroom has a whiteboard. There is a whiteboard in our classroom یا our classroom has a whiteboard. یوه خبره ده، معنی بالکل یوه ده. ټیک شو؟ مطلب یې څه دی؟ یو دی. خو تاسو چې کله داسې لیکئ نو تاسو به بیا څه کوئ؟ تاسو به بیا د دې هیز او د دې هیو نه دې طرف ته بیا ګورئ. ټیک شو؟ د هیز او د هیو نه به کوم طرف ته؟ دې سایډ ته به تاسو ګورئ. کو چېرې دلته کې سینګولر ناون راغلی و نو هیز به ورسره لګوئ، او کو چېرې پلورل ناون راغلی و نو هیف به ورسره لګوئ. په دې باندې پوه شوئ؟ غوږ کېدی دې سینټنس ته our classroom. نو کلاسروم زموږ سره څه شی دی؟ سینګولر ناون دی، نو موږ ورسره څه لګولی دی؟ هیز ورسره لګولی دی. our classroom has a whiteboard. دغه شانتې چې کله پلورل ناون راغلی دی our classrooms نو دلته کې وګورئ پلورل ناون دی نو سو have white boards. مثال په طور باندې زه وایم چې په کلاس کې یوه پنکه ده
نو زه به څه وایم there is a fan in our classroom. دا سنټنس داسې هم ویلی شم چې our classroom has a fan. زما زمونږ په کلاس کې 3 پنکې دي نو there are 3 fans in our classroom. دا سنټنس داسې هم ویلی شم چې our classroom has 3 fans. پوه شوې په دې باندې؟ ښه اوس دې نور سنټنسز ته هم وګورئ د هیز او د هیف دا چې کومې دي. زه وایم چې our classroom has fans. زمونږ په کلاس کې پنکې دي. نو دلته کې کلاس روم راغلی دی سینګولر ناون راغلی دی نو د دې مطابق ما هیز لګولی دی. خو چې زه وایم چې زمونږ په کلاس رومز کې پنکې دي پلورل ناون دلته کې راغی کلاس روم نو زه به څه وایم our classrooms have fans. ټیک شو. دا دواړه سنټنسز چې دي کو زه چېرې د there is او there are په سنس کې وایم نو دا سنټنسز به زه څنګه بیا وایم چې سو there are fans in our classroom او داسې هم ویلی شم چې there are fans in our classrooms. ښه دغه شانتې دې سنټنسز ته وګورئ چې زه وایم د boy نو سینګولر ناون دی یو دی که نه یو الک دی نو ما څه لګولی دی has او سو books. اوس چې کله دلته کې زه وایم چې د boys دلته کې پلورل ناون راغلی دی نو بیا د هغې مطابق ما څه لګولی دی have. the boys have books. پوه شوې ګلې په دې باندې؟ ګورئ سمپل خبره دا ده چې کله تاسو has او have استعمالوئ نو د has او have نه به مخې ته دې سیټ ته به ترېنه ګورئ. کو چېرې سینګولر ناون راغلی دی نو has به ورسره لګوئ او کو چېرې پلورل ناون راغلی دی نو have به ورسره بیا لګوئ. خو کو چېرې تاسو there is او there are استعمالوئ نو تاسو به بیا د دې there is او there are نه دې طرف ته به ترېنه بیا ګورئ. کو چېرې سینګولر ناون دی نو there is به ورسره لګوئ او کو چېرې پلورل ناون دی نو there are به ورسره بیا لګوئ. اوس پې پوه شوئ؟